ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی وطن ستا یم ته زما یې ته راته ګران یې زړه زما یې ور به دې نه کړم موټی خاوره په جهانه ګل ګلزار دې شه ډاغونه تل دې آزاد یې زما ګران افغانستانه ګل ګلزار دې شه ډاغونه غواړم بچو ته دې مدام امن و امانه شدی وطن کلی ښارونه دا ستا دوستان زما دوستان دي ستا دښمنان مې دښمنان دي. د افغانستان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وئ. زما هیواد خپرونه ده او دغه خپرونه مو له میدان وردګ ولایت څخه چمتو کړې. قدرمن اوریدونکو میدان وردګ یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته کچه مڼې پکې تولیدېږي. د نن ورځې خپرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې. د نن په خپرونه کې به راسره واورئ چې په میدان وردګ ولایت کې کوم ډول مڼې تولیدېږي، حاصلات یې سږکال څه ډول دي او بزګرانو غوښتنې څه دي. هیله ده د خپرونې په لیدو کې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. سرې او سپینې مڼې چې د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو کلنۍ هیلې ورباندې تړل شوي دي. د مني د موسم په میزان او عقرب میاشتو کې حاصلات رسیږي او بڼوال یې په راټولولو پیل کوي. دغه ولایت په لویه کچه د مڼو باغونه لري او بڼوال یې هم له روزنې او پالنې سره پوره بلدتیا لري. د مڼو د نیالګیو روزل د پسرلي په موسم کې د خاخبرۍ څخه پیلېږي او په بېلابېلو وختونو کې د درمل او سرو په ورکولو سره له زیان پرته ښکلې او له خوند ډکې مڼې ترلاسه کوي. روان کال هم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خپلو حاصلاتو ته خوښ دي. وایي که څه هم د اوبو نشتون ستونزه وه خو ونو یې ښې میوې نیولي دي. زیاتوي چې د ښو حاصلاتو ترلاسه کولو لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي دي. خو زه په خپله دغه ډي پي کوټ ورکوم. په دغه اول پسرلي کې ښه پې مړوم دغه ته بس دغو باغو ته زه پوهېږم چې دغه هغه باغ ته چې په منه باندې یو من تور کوټ ور اچوم ډي پي او سپینه هم ورسره ګډوم او نور باقي مانده بیا له هغه ایسته کوټیاهن راوړم ورکوم او سپین کوټ استعمالوم دا ورکوم او دواوې د هغه ورکوم د چینجي او بعد لغه بیا د سرخک دوا ورکوم. دغه باغ ته ما 4 دواوې ورکړي 4 دوا. اوس اصل نام خدا دغه د خوینې نام خدا هغه د ناصل بخد شکر فضل د خدای ده او سکال ډیره خوشکاوي و. دغه ته ما په خپل نه برمونه لسو به ورکړي دي. له برمونه 2 برمې دي دغه ته چالاندوم او دغه لسو به ما ورکړي دي چې وبو وچسولې دی هغه د رود وبو چې وچسولې ما دغه ته تقریبا 9 لسو به ورکړي او دغه د وشه کته کوم له خیره کته کوم سبا له خیره سره چې ختم کړي جګې مې کړي نو سپین کوټ راوړم دغه ته ورشیندم او دواړه برمې ورته چالاندوم خیر ډنډو بکوم چې دا معنی ویني هغه سوي ده دا وش کېدله چې بیرته دغه زخه پوره کړي
زه شکر د ته راځم، هر کال ته راځم، فضل د خدای ده، و شکر د هر کال ته راځم، کال په کال د ما مڼه اضافه کیږي. او اوس دغه یو رقم د ګوره ورته داسې نرمه یکه نیولې ده، زه په دغه خوشحالم چې یکه ونیسي ډېره غټه ده، او چې هغه ډکه یې ډېره بیخي وړه یې هغه بیا نه ورور شکېدو نه هم په تنګ کېږي، کارتن ته چې اچوم په تنګ کېږي. او دغه نو نامې خدای دې ګوره له شوق نه یې وروره جانه ډکه او کارتن هم ښه ښکارېږي، کارتن کې هم ښه هغه کېږي. او بل مڼه هر کال مڼه کوي چې دغه رقم مڼه کاروبار خو نو مڼې دي 2-3 رقمه دي چې په دې کې زیړې مڼې دي، بیروتۍ دي او مالینګ دي. نو دا مڼې کوو جای په جای کوو چې کله قیمت به راشي بیا خرڅوو. حاصلات خو ماشاءالله سږکال ډېر ښه دي او متاسفانه چې زموږ تاسې وطن حاصلات قیمت هغه نه لري، په ډېر بد وضعیت کې پوه شوې محصولاتو هغه ده. خو انشاءالله چې ښه به شي او دا مڼې موږ ساتو. موږ الحمدلله دا باغونه موږ لپاره د موږ د کور د اقتصاد یوه سرچینه ده او د موږ ترڅنګ د موږ د دهقانانو لپاره او د نورو کارګرو لپاره دغه د رزق یوه زمینه ده چې دوی لپاره برابریږي. لکه موږ ازاري کارګر هم لرو چې هغه د مڼو شکولو وخت کې موږ کارګر زیاتوو چې مڼې راشکوو. او دویم قدم کې موږ یو رقم کارګر لرو چې هغه ځمکه موږ په دهقانۍ ورکوو، لکه په 3مه حصه یا په 4مه حصه چې 4 صندوقه مڼې کوي، هغه 4 کې یوه حصه درته ورکوو، یا 3مه کې 3 حصو کې چې په 3مه ورکوو هغو کې بیا دا 3م تقسیم بیا دته ورکوو. دغه 2 رقمه کارګر مونږ لرو، لکه دهقانان دي او دویم د ورځې کارګر دی، لکه روز مزدور ورته وایي داسې کارګر دی. او ورځنی عاید چې د موږ لکه د ورځې دوی ته 300-350 روپۍ داسې ورکوو. الحمدلله شکر ده چې باغونه مسته موږ خپل باغ کې خدمت کوو، همدغه د رزق یوه سرچینه ده، همدغه کوو او خپل هم له نورو ملکونو نه له مزدورۍ نه پې خلاص یو. موږ تنها موږ نه بلکې مونږ چې دا مڼې په تجارانو دویم قدم کې خرڅوو، هغه تجارانو سره وروسته کارګر کار کوي، له تجارانو نه وروسته دا چې نورو ملکو ته ځي ډېر خلک له دې نه ګټه اخلي. ټولو ته همدغه د رزق یوه زمینه ده برابرېږي، مونږ ته تجارانو ته موټروانانو ته چې دا وړي او هلته لکه کابل ښار کې کراچیوانانو ته د ډېرو خلکو لپاره د رزق یوه زمینه ده چې برابره سوې ده ورته. وطن استا یم ته زما یې راته ګران. مالنګ مڼه ډېره دلته ښه اوسېږي او ښه بارم کوي، دغه خپله مالنګ دي پوه شوې. دا چې اوس د باغ کې ته وړالی را سره دا مالنګ مڼه ډېر شهرت هم لري او عین تر عمله اوس موږ همداسې په خپلو کلام منځ کې کوټو کې تر عمله ساتو، تر عمله دا کسرتخانه یې عین تر نورو مڼو ساتل کېږي. مالنګ مڼه، بیروتۍ مڼه زیړه بیا لږ نازکه ده چې په احتیاط وشکول شي، بیا یو شی وشکه جوړېږي او وخته پورې ساتل کېږي چې ونشکول شي. هغه چې دغه نشي ګډه وډه وشکېږي هغه بیا ډېر راخرابېږي، په دغه غوسه کېږي په دغه 20 شپو یو میاشت کې چې مقاومت وکړي تر دغه سیلې پورې د زیړه مڼه مقاومت لري. خو بیروتۍ مالنګ مڼه عین تر عمله پورې وده پورې موږ ساتو، کارتن کوو او ساتو. کور کې داسې سوري خوا کوټې مرته جوړې کړي، په هغو کې ږدو او دا چیله چې سي اوله کلام کې تر یو قوس تر سره بیا قوس یا 15 کې 80 کې بیا دا وطاقو ته انتقالوو، وطاقو ته چې شیشه ولري پوه شوې، هلته نو بیا وطاقو کې تر عمله سوره پورې عین تر جوزا خلک یې ساتي چې څوک لږ ښه محافظت یې وکړي، یخجۍ دا یخ سره ډېره ښه خوشحاله دا یې ګرمۍ مقاومت نه لري. بڼوال وایي د وچکالیو له امله یې د ښو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې ګڼې ستونزې وګاللې. وایي د ذخیروي بندونو د نشتون له امله یې د ژمي او پسرلي په موسم کې ټولې اوبه همداسې روانې وي چې د اوړي او مني په موسم کې یې نشتون له سختیو سره مخ کوي. زیاتوي که ذخیروي بندونه ورغول شي او موسمي اوبه پکې ذخیره شي نو دغه ستونزې به یې هم هواري شي. الحمدلله امارت خو موږ کور ده او له دوی نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه د میدان خلک خصوصا د ټول افغانستان خلک ډیر بیچاره دي
دوی باید دا خدمتونه دوی مهم خدمتونه چې دغه دي باید مونږ ته اول سړک په لومړي سر کې برابر سي چې سړک خیر سي د موږ باغونه اوس له ګردو ډک دي اوس دا کاریګر ټول ته ویني چې په ګردو دي اول سړک باید مونږ ته دغسې دویم قدم کې اوبه مونږ ته ډېرې مهمه دي ځکه سږکال وچکالي وه موږ لپاره باید د سنګلاخ بند جوړ سي د دې سنګلاخ بند ګټه تنها موږ لپاره هم نه ده چې مونږ تنها ګټه ترې اخلو بلکې دا که جوړ سي دا 15 میاشتې دي اوبه ذخیره کېږي 15 میاشتو نه وروسته موږ ته هم په در لګېږي او بلکې کابل ښار اوسېدونکو ته هم په در لګېږي د مڼو د ښه حاصلاتو ترلاسه کول د میدان وردګ ولایت د اوسیدونکو لویه تجربه ده خو کله چې د حاصلاتو راټولولو وخت شي د میوو زیاتوالی او د بازار د غوښتنې کموالی د دې لامل شي چې خپل ترلاسه کړي او په خواريو رسېدلي حاصلات په کمه بیه وپلوري یا یې هم په دودیزه بڼه په کورونو کې ذخیره کړي چې دا دودیزه بڼه یې ډېری وخت ګټوره نه وي او یا هم دوی وکولی شي کم اندازه ذخیره کړي غوښتنه کوي چې ورته لویې سړې خونې جوړې کړي تر څو یې حاصلات په ټاکلي وخت بازار ته وړاندې شي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې سړې خونې موږ ته جوړې کړي سړې خونې نشته او موږ خپله چې کله د مڼې شکو بیا یې ساتو دا یو کوټه کې اچو پاڼې شی پې اچو چې دا هغه نه سي خرابه نه سي او تقریبا له لس شپونه نیولې تر یوه نیمه میاشت 2 میاشتو پورې داسې ساتو نو مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې سړې خونې موږ ته جوړې کړي مڼو ساتلو طریقه خو دا ده چې موږ سټور یعنې سړه خونه څه نه لرو ورته او بس پټي کې یا مثلا داسې یو کوټه غوندې ځای څاره ورته برابرو چې دا ځای داسې یو څه ګرم نه وي مثلا مڼه کې خوندي وساتل شي یو څه وخت لپاره نو همغه ځای کې اچو چې قیمتونه هر وخت برابر سول په همغه وخت باندې بس خریداري برابره سول خریدار راغی خرڅوي د منګه د قانون دغه ستونزو سره مخ دي یو خوشکاوي ده او دویم دغه ګردونه دي دغه سړک لغنه بیچاره دي خلک وسایل نسته دغه ستونزه لري او دویم دغه شتورونه بعضی خلک دی جای نه لري هم دغه اوس ارزانه ورکی شپږ زره مرکی 15 زره مرکی دا که شتور ولري یا مثلا سردخانه ولري دا وساتل سي دا په ډیر قیمت سي دا ستونزه دي یزړه زمای ور بده نکړم مټي خاور په جهانا ګل د میدان وردګ ولایت د کرنې او بولګولو مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امریت مسؤلین وایي د میدان وردګ ولایت اقلیم د مڼو لپاره ښه او مناسب دی او میوې په اسانۍ سره تر ډیره وخته ساتل کیدای شي زیاتوي چې کوښښ کوي د سړو خونو ترڅنګ ورته یو مناسب بازار هم پیدا کړي تر څو بڼوال له دې ستونزې وژغورل شي سږکال په میدان وردګو کې په 10,000 هکتاره ځمکه باندې د مڼو باغونه موجود دي زموږ اټکل دا دی چې موږ به انشاءالله تر 110,000 میټریک ټنه پورې حاصلات ترلاسه کړو که څه هم یو څه د مڼو حاصلات سږنی وچکالۍ وځپل خو زموږ پیشبیني او وړاندوینه دا ده چې انشاءالله موږ به تر 110,000 میټریک ټنه حاصل ترلاسه کړو د بزګرانو روزنه د ښو ورایټیو کرنه د ټول په د حاصلاتو په لوړوالي کې مثبت تاثیر لري یو ټکی چې ډیر مهم دی هغه نه و د میدان وردګ ولایت بزګران ورته مخه کړې ده د های ډنسټي یا متراکمو باغونو کرل دي چې دا تجارتي باغونه دي چې په دې معنا چې موږ د کمې ځمکې څخه یو ډیره اعظمي استفاده کولی شو یعنی په یو جریب کې موږ په هغه عنعنوي شکل که موږ باغونه کرل پخوا په هغو کې په یو جریب کې 100 نه تر 120 درختې یا مڼې کېنولې په دې کې موږ په یو جریب کې د 900 نه تر 800 پورې حتی تر 900 پورې موږ کولی شو چې باغ کېنوو چې دې ته های ډنسټي باغونه وي یا متراکم باغونه وي دا هم یو مثبت تاثیر لرلی شي د حاصلاتو په لوړوالي کې د حاصلاتو په زیاتوالو کې البته د بزګرانو سره د کرنې ریاست د متخصصینو مستقیما اړیکه د هغوی سره مشورې د خپل ځای کې هم مثبت تاثیر لري د حاصلاتو په لوړوالي کې وروستۍ تحولات پیښ شول خو بیا هم زموږ په مڼو په قیمت باندې ډیر منفي تاثیر نه دی کړی تاسو شاهدان یې دا ځکه چې تنها زموږ اوس مسیر یوازې د پاکستان لار نه ځینې بدیل لارې موږ لرو په هغو باندې هم دا اوس زموږ صادرات
شته او الحمدلله حاصلاتو قیمتونه د تیر په پرتله باندې سږکال ډېر ښه دي. کیدای شي تاسو به د بزګرانو سره مرکې کړي وي، تاسو به د بزګرانو اورېدلي هم وي په دې باره کې. موږ میدان وردګ ولایت کې 3 عصري سړې خونې لرو چې یو په سید آباد ولسوالۍ کې د 1000 متریک ټنه، یو بله په میدان ښار کې د 500 متریک ټنه او بله هم نوې جوړه شوې ده په میدان ښار کې چې هغه 2000 متریک ټنه ده. البته دغه وروستۍ 2000 متریک ټنه دا د خصوصي سکتور سره په همغږۍ او همکارۍ یا په شراکت په شکل تقریبا د کرنې ریاست جوړه کړې ده. او د دې نه علاوه 2 نورې سړې خونې چې هغه معیاري سړې خونې دي، هغه مطلق د خصوصي سکتور د لارې له طرفه جوړه شوي چې هغوی په خپله استفاده کوي، خو صرف زموږ مشورې، زموږ دید بازدید ورسره شته. هغوی هر یوه 2000 متریک ټنه 4000 متریک ټنه کېږي. دا په خپل ذات کې د مڼو په حاصلاتو په قیمت باندې هم مثبت تاثیر لرلی شي، ځکه که اوس موږ محاسبه وکړو تقریبا موږ 9.5 متریک ټنه مڼه موږ کولی شو چې وساتو د 6 میاشتو دپاره یا تغونه هم زیات. دا په خپله په حاصلاتو باندې یعنی یو مثبت د حاصلاتو په قیمت باندې یو مثبت تاثیر لرلی شي. سرو وینو پیمانا گل گل زرد شداغونا تلدی آباد زما گران افغانستانا گل گل زرد شداغونا غړم بچو تدی مدام امنو امانا. زراعت واقعا با ما کمک زیاده کرد. ما باید از اونا تشکری کنیم و قابل قدره که یعنی زمین رو به ما اونا دادند و بزرگترین فرصتی رو افتتاح کردن. تقریبا 3 ماه تقریبا افتتاح شده. به این 3-4 ماه رو ساختیم. تقریبا تا به حال نزدیک به 8 لک دلار ما مصرف کردیم در همین. اونجی باز دستگاه سبد است و تولید سبد است و انشالله در آینده هم ما کارهای دیگه داریم که اینجی اگر خواست خدا باشه باز نکتارهای طبیعی رو میسازیم. اول از اینکه خب باعث عمده که باعثی شد امنیت کامل که توسط امارت اسلامی آمد و ما در اینجا آمدیم و دیدیم که میدان وردک که هست مرکز میوه بخصوص با سیب هست. سیب یک میوه هست که در کل کشورها صادر میشه و صادرات جهانی رو به خود گرفته. به همین علت ما در اینجا باعث ازی شد که آمدیم در اینجا صدخانه رو ایجاد کردیم. دیگه تقریبا صدخانه ها که در اینجا تقریبا امسال یک چند تا صدخانه شده و اما افزایش قیمت ها رو داره. محصولات دیاقین افزایش میده. قیمت ها نسبت به پارسال انشالله خیلی افزایش داشته. ما هم خودمون حتی خریداری داشتیم امسال در همینجا تا خروار 15,000-16,000 ما خریداری کردیم. یعنی پارسال قیمت ها نبود. قبل از اینکه صدخانه ها نبود این قیمت ها نبود. قیمت ها 7,000 و 6,000 بود. ولی امسال خوشبختانه به خاطر ایجاد صدخانه ها افزایش قیمت ما داشتیم و این یک بسیار یک کلان خدمت هست به دیاقین. امارت اسلامی فقط همین که کمک بزرگ که ما کرده که امنیت را آورده در این منطقه. قبلا هم که خب در زمانهای قبل که بود حتی کسی از اینجا رد شده هم نمیتونست. ولی حالا خوشبختانه اکثر تاجرها از کل جهان ما تاجرای داشتیم از هندوستان آمدن، از پاکستان آمدن، حتی تاجرای عربی رو داشتیم که در اینجا آمدن. به خاطر باعث همین که امنیت بود انشالله آمدند و همه بزرگترین همین کار که امارت اسلامی به ما کرده همین امنیت و بعد در چیز دیگه که با ما کمک دیگه که انجام داده همین جواز و همین چیزهای دیگه سهولت را آسان کرده برای تجار و اینها.
شدانا گل گل زرد شدانا تلدی آباد زما گران افغانستانا گل گل زرد شدانا. د افغانستان ملي تلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونه قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې زما هیواد خپرونه چې په میدان وردګ ولایت کې مو د مڼو حاصلاتو ته ځانګړې کړې وه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې چې زه محبوب الله سروري او زما دروند همکار وحید الله سعیدي ستاسو په درانه او قدرمن چوپړ کې حاضرېږو. په بخښونکي او متعال رب مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.